د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم او لنډ خبرونه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم او لنډ خبرونه د کورنیو چارو وزارت د کاپیسا امنیه قومندان فرید احمد مشال له وسلوالو طالبانو سره مخامخ جګړه کې ټپي شوی دی. کابل کې د نننی برید د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. د ټي پي جي او ګارد بهرني ادارې د کارکونکو په موټر شوی موټر بم برید کې د دریو ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون 20 تنه نور ټپیان دي. د اروپایي ټولنې استازي سولې ته باید دواړه لوري لیوالتیا وښيي. عبدالله د امریکا په زور د ټاکنو کمیسیون اخر هم مجبور کړ. ټاکنو کمیسیون کې باخبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې په کابل کې د یوناما مشر او د امریکا سفیر جان بس د کمیسیون له مشرتابه سره تر پټې ناستې وروسته پریکړه وکړه تر څو ټول هیواد کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ودرول شي. اجرایه رئیس عبدالله هم تیره ورځ په جلا توګه د امریکا له سفیر د ناټو له ملکي استازو او د یوناما له مشر سره په دې تړاو لیدلی او کمیسیون یې تورن کړی و چې د قانون خلاف یې بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړی دی. بیا هم عبدالله د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې متعرضو ناظرینو په بلخ کې د ټاکنو سیمهییز کمیسیون دروازه تړلې ده. په ورته وخت کې هلمند کې هم یو شمېر متعرضینو د ټاکنو کمیسیون مخې ته لاروون کړی دی او ټینګار کوي څو یې مشروع غوښتنو ته ځواب نه ویلی دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د هیواد په شاوخوا 12 ولایتونو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې دي او اجازه نه ورکوي چې رای له سره وشمیرل شي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه او اوس د سولې په برخه کې د پرمختګونو لپاره هیلې ټوکېدلې دي. شمالي وزیرستان کې په یو بمي برید کې د پاکستان 3 عسکر وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي په شمالي وزیرستان کې 3 پوځیان هغه وخت وژل شول چې د سړک غاړې ته یوه بمي چاودنه امریکا پر ایران لګول شوي بندیزونه یو کال نور هم تمدید کړل. سلواکیا کې په لومړي ځل 12 افغان پیلوټان د بلک هاک الوتکو د پیلوټي زده کړو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ننګرهار د پوهنې رئیس ننګرهار کې د یو کال په موده د 220 ښوونځیو ودانۍ جوړې شوې دي. بیا هم یو ځل ننګرهار د مالټو حاصلات د هر کال په تیریدو سره 100 چنده زیاتیږي. سږکال به هم ځانګړی شهرت پیدا کړي. ستاسو په نظر چې آیا د ځینو طالب مشرانو په خوشو کولو سره په رښتیا چې د صلح هیلې یو ځل بیا را پیدا شوي؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.